بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسې په دې باندې خبرې کوو چې reading integer from serial monitor څنګه وکولی شو د سیریل مانیټور نه څه وکړو نمبر یې ریډ کړو. سټرینګ خو مو ریډ کړه چې موږ هر څه ورته ولیکو هغه لاړ شي په یو ځای کې ذخیره شي. غواړو نمبر ذخیره کړو د مثال په ډول. څه رقم ته؟ د مثال په ډول ما ته میسج راکړي راته ووایي چې how old are you. How old are you؟ څو کلن یې؟ زه هلته یو عدد ورته ولیکم، مثلا ورته لیکم چې 15. څه شی؟ دا 15 مې ولیکه، دا 15 لاړ شي هلته د ایج په نوم باندې یو ویریبل په هغه کې ذخیره شي. که چیرې سړي عمر له 40 پورته یې سور ګروپ ته ولګېږي چې ته اجازه نه لرې. صحیح ده که نه؟ مثلا که دونه یې شین ګروپ ته ولګېږي، یعنی هدف زموږ د ریډ انټیجر نه ده. بیا په دې باندې موږ ډېر څه کولی شو، تنها دا نه، دا خو مثال ویلې. ټمپریچر ده، ټمپریچر سنسر دلته لګومه درجه د حرارت ګوري دي چې څومره کده یو عدد اخلي سنسر ریډ کوي. دا عدد که چیرې له دې نه پورته ودسې دي وشي، که له دې نه ټیټ ودسې، نو هدف زموږ د انټیجر ریډ کول دي. چې سیریل مانیټور نه موږ څنګه وکولی شو یو څه ریډ کو. اوس راځو آرډینیو خلاصو. دا شیان چې د زده کړل د خیره سره بیا نور کوم مشکل نشته. دا په هر یو کې هر یو پروګرامینګ، اوس دلته ما ته هدف د پروګرامینګ نه ده چې څه زده کوو، پروګرامینګ زده کوو. دا به ختم کړو، دا به ختم کړو. دا پرونی پروګرام که نه په یاد ده، دا به ټول راخلو تر دې ځایه پورې به تر کوم ځای؟ تر دې. صحیح شو؟ موږ سره خپل نارمل پروګرام پاتې شو. زه راځم ورته وایم چې ما ته په آوټپوټ کې راوښیه چې ویلکم ټو آرډینیو. صحیح ده؟ څه شی؟ یا اوږدې وایي چې انټر اني نمبر، انټر اني، دا میسج دی راکړي. نو دا میسج چې موږ ته راکوي په سیریل مانیټور کې د دې کار په خاطر زه دلته څه لګوم؟ سیریل ډاټ آفرین پرنټلن نه چې شی بګین او لکو 9600 او دې نه وروسته ورته وایم چې سیریل ډاټ پرنټلن. پرنټلن وکړه. څه پرنټلن وکړه؟ ما ته دې وایي چې انټر اني نمبر، یو عدد څه وکړه داخل کړه. دا مو راواخیسته او ډبل کوټیشن قوس بند سیمی کولن. اوس چې زه دا اپلوډ کم که نه څه کېږي؟ موږ ته په سیریل مانیټر کې به همداسې روان ده جمله ښیي چې انټر اني نمبر انټي نمبر ودرېږي به نه. اوس ګوره همداسې مسلسل دا راځي. زه ورته وایم چې دا مه کوه. که دلته مې چې نه ولیکلي خو بیا مه ځه، که دلته مې چې ولیکل بیا ځه. نو اوس ورته وایم ګوره، نو ورته وایم وایل تر هغو پورې چې څه واوسېږي. نو مې چې ده تر هغو پورې چې سیریل ډاټ اویلیبل، سیریل ډاټ اویلیبل، اویلیبل دا چې شي مساوي ده صفر سره. که چیرې هغه صفر یعنې څه نه ول په هغه ځای کې، بس ته یې سم مه کوه. ګوره دا ځل به ډېر نه یو ځل به پرنټېږي. چې یو زه څه ولیکم بیا به څه کېږي؟ بل پرنټېږي. اوس ګوره وایي انټر ان نمبر، ورته لیکم 50. ګوره چې 50 مې ولیکل بیا یې شروع وکړه. خو زه ورته وایم چې نه، دې نه وروسته وایل نه وروسته دا 50 واخله په یو ځای کې څه وکړه ذخیره کړه. صحیح شو؟ نو دلته یو انټیجر ویریبل ورته جوړوم. صحیح ده؟ ډیکلیریشن د ویریبل کوم انټیجر ا، د ا په نوم باندې مې یو ویریبل جوړ کړ. اوس ورته وایم چې ا کې هلته چې څه دي هغه راواخله دلته یې واچوه. اوس هلته چې موږ څه لیکو هغه سټرینګ وي که انټیجر وي؟ ته ماته داسې ووایه. دا دلته چې موږ څه لیکو، دلته چې اوس زه څه ولیکم دا سټرینګ دی که انټیجر؟ دا اوس انټیجر شو. اوس څه پوهېږې؟ اته خو انټیجر کې نه، نمبر که ډبل کوټیشن کې راشي سټرینګ ده که نه. اوس بای ډیفالټ چې ته دلته هر څه لیکې، آرډینیو وایي چې دا سټرینګ ده. آرډینیو دې ته د څه شي خیال کوي؟ سټرینګ خیال کوي. دا که ته اتم ولیکې دا چې شی ده سټرینګ دی. نو زه وایم چې نه، دغلته چې زه څه لیکم دا انټیجر ته تبدیل کوي. هلته واچوه. سټرینګ په انټیجر کې نه ذخیره کېږي، ایرر ورکوي. نو کله چې موږ او تاسې غواړو سټرینګ انټیجر ته تبدیل کو، سټرینګ څه ته تبدیل کو؟ انټیجر ته تبدیل کو.
نو موږ سره دلته یو میتود د پارس اینډ په نوم باندې پارس اینډ اټس مین انټیجر ته پارسینګ نو موږ داسې ورته وایو چې a مساوي کله چې شي سره ها وای a مساوي کا ل سیریل ډاټ پارس اینډ پوه شوې سیریل نه چې څه دي هغه راواخله انټیجر ته واچوه بیا به a کې ذخیره وکړه قوس بند او سیم زده دی که کنه پوه شوې په دې خبره اوس زه راځم ورته یم څه وکړه دا راخله دا چې رن کړم دا a ته ځي ذخیره کېږي ښه اوس راځم انټر اني نمبر ورکوم شپږ چې انټر کړم هغه هلته هغه ته لاړل صحیح شو که نه بیا لیکم اته لاړل a ته ذخیره شول پوه شوې په دې قصه خو زه ورته یم دا ځل څه وکړه بېرته یې راوښه بېرته یې څه وکړه راوښیه اوس به سیریل ډاټ پرنټلن ا آفرین سیریل ډاټ پرنټ الین صحیح ده پرنټ الین کې موږ ته څه راوښیه سیریل ایسي بستر کېږي دا غټ کېږي سیریل ډاټ پرنټ الین ا راوښیه صحیح شو نو موږ چې څه ورکړي دي هغه به موږ اوس بېرته ښیي چې دا یعنې هلته لاړلم ذخیره هم شول بېرته راوښوده راغی که نه اوس ګوره انټر اني نمبر ورته وایم څو لس ما ته چې وایي چې تا څو ذخیره کړي دي لس ورته وایم څو پنځه څو دې ذخیره کړي دي پنځه پوه شوې که نه په دې قصه باندې نو هدف زموږ دا ده چې څنګه وکولی شو له دې نه یو څه راواخلو او هلته یې څه وکړو ذخیره کړو پوه شوې انټیجر ریډ کړو ښه اوس په ده باندې موږ او تاسې ډېرې عملیې او ډېر کارونه کولی شو مثال په ډول د څه شي په ډول مثال په ډول یو دانه LED راخلو چې راخلو LED به راواخلو ښه او کامره به هم څه وکړو چالانده کړو چې دا مخلوقات یې مو ویني که نه اوس دا مو راواخیسته دلته ښه دا دلته لګوم چې به چالان کړو نوم به یې نه اخلو که نه چې بیا یې زده کوي ایرمور په نوم باندې یو اپلیکیشن ده بیسټ اپلیکیشن ده خاص د موبایل او د هغه دپاره دا ښه کار کوي ولې ښه کار کوي ځکه چې بدون له انټرنېټه ته ډېټا پې موبایل نه کمپیوټر ته لېږي موبایل کمپیوټر نه موبایل ته رالېږي ډېر خدمات کولی شي سکرین میررینګ کولی شي نو دلته ورته لیکو چې 192 څومره ښه که دا ولې اکسپټ ښه دا به راواخلو ریفلیکټر به څه وکړو چالان ښه اوس موږ او تاسې راځو دلته ښکاري که نه صحیح شو زه راغی صحیح ده ځه نه لوکیشن خبره نه ده خو زه خیر اوس ګوره دلته زه یو LED لګوم ښه هملته ونیسه خیر نه پاسه نه ښه راځي 50 پن کې دلته دې چې صحیح نه ښکارېږي ښه اوس ګوره موږ 50 پن کې یو LED ولګوله صحیح ده دلته 50 پن کې دا LED ما ولګوله نو دا راخله 50 کالم کې وبخئ دې نه یو سر به یې ویسو چېرته آرډینیو ته آرډینیو پن نمبر څو ته دا انالوګ دی که نه ټول دا پن نمبر 7 کې مې کنیکټ پن نمبر 7 کې ښه او یو بل به راواخلم دلته به یې په څه کې کنیکټ کړمه ګراوند کې کنیکټ کړو صحیح شو دا دې هم ګراوند ښه دا مو کنیکټ اوس زه وایم داسې دې وکړي چې ما ته وایي میسج دې راکړي چې ته څو ځلې غواړې دا ګروپ چالان
څو ځلې بلانکینګ وکړي؟ ښه یو ځل دوه ځلې کال ته پنځه ولیکم ګروپ ته څو ځلې داسې وکړي وکړه پنځه وارې. ښه نو راځو څه کوو دا ایسته دا څه وکړه ایسته او ورته وایم چې میسج راکړه. ښه پرنټلین کې داسې مه وایه چې انټر اني نمبر ودې وایي چې how many blanking do you want څو ځلې بلانکینګ غواړي. صحیح ده. اوس دې نه وروسته دلته راځي دا مه راوخځه. اوس ورته وایم چې دا ا کې واچوه ا مساوي کله څه شي سره سیریل ډاټ مساوي اوس یې شو که نه سیریل ډاټ پارس اینډ سیریل کې چې څه دي دا انټیجر ته پارس کړه قوس خلاص او بیرته قوس بند ا کې ذخیره. اوس زه وایم چې دا همدومره ځلې څه وکړي بلانکینګ وکړي نو زه ورته وایم چې ته به څنګه کوې وینې دلته به څنګه کوم چې هغومره ځلې بلانکینګ وکړم زه ته ماته سوچ وکړه چې دا پن د همغومره ځلې ګول چالان شي. صحیح ده که نه. اوس وایه څه وکړه که هلته پنځه وو پنځه ځلې دې ولګېږي که لس وو لس ځلې دې ولګېږي. دې ته خو دې نه مخکې پین موډ یا ور جوړ کړو سات آفرین پین موډ سوم پین کې ما لګولی ده وم کې پین موډ آفرین پین موډ سوم پین موډ کا وم کاما آوټپوټ صحیح شو. ښه دې نه وروسته اوس څه کول غواړو اوس وایه ګوره ما ورته لوپ ویلی و که نه لوپ د دې یو دا وایل لوپ ګوره دواړه یو ځای درته استعمال کړو هم لوپ استعمال سي هم لینکینګ وسي هم انپوټ وسي هر شی وسي پکې. ښه اوس انټیجر ا دلته راځم ورته یو بل ویریبل جوړو کاونټر دپاره یا نه یې جوړو مزه ډایرکټ په ډایرکټ همدلته کوم. ښه ورته وایم چې فار څه لوپ چلو فار لوپ انټیجر بی مساوي که له صفر له څو نه شروع وکړه له صفر نه شروع وکړه. ښه بی په نوم باندې صفر نه شروع وکړه تر هغو پورې وچلېږه تر څو پورې چې بي وړوکی ده له ا نه نو هلته چې هر څو که پنځه ځلې پورې به چلېږي که لسو لس ځلې پورې. ښه کنډیشن ده که نه ته به سوچ کوې ګوره نور خو موږ نوی شی پکې نه وایو تر هغو چلېږه چې دا اوسېږي سیمی کولن او چې شی بي پلس پلس په بي کې یو زیاته به قوسمن دا د فار لوپ هغه سینټکس ده. ښه دا مو وکړل اوس ورته څه وایو اوس ورته وایو چې digital right قوس خلاص کم پن ته digital right وم نمبر پن ته digital right. ها سوم نمبر پن ته digital right وم نمبر پن ته digital right او کام سره کم ته هاي دینه وروسته ورته چې څه وکړه بیا لږ ډیلې وکړه لږ صبر وکړه که نه ډیلې څو سیکنډه لږ وخت ورکړو 500 ملي سیکنډه چې ښه پوره ښکاره شي. ښه دی ډیلې او دې نه وروسته یې بېرته بیا څه وکړه ګولې که ښه چې دا ډیلې مې ځکه ورکړه چې ورو ورو یې ووینو. ښه دا راخلو او ورته وایو چې څه شی لو اوس دا اپلوډ دغه بي ویریبل سو کاونټر سو د لوپ دپاره که نه دا لوپ ما تا ته تشریح کړی و د لوپ درس کې جوړ هم نه کړه کنه دغه د جوړ دلته هم جوړ کړ ډیکلیئر د ګوره اند ا اند بي که هلته پاس داسې ولیکو بیا به لیکو چې اند بي از اکوال ټو صفر بیا خالي دلته لیکو چې بي پوه شوې نو دلته ډیکلیریشن مو هم دلته وکړو. اوس ګوره دا رقم راکوم ګوره وایي څو ځله بلانکینګ ته غواړې چې دا ګروپ بلانکینګ وکړي څو ځله غواړې څه لاس ډېر دي پنځه یو دوه درې څلور پنځه صحیح شو څو ځلې بلانکینګ وکړه پنځه ځلې دا ځل څو ځلې غواړې دا ګروپ چالان کړي ګولو ورشي وایه دا ور لس ته خوشحال دی لس ګوره شماره یې دا مه ته فوکس پرېږده به هماغه راشي زه صحیح شو څو ځلې دا بلانکینګ کوي لس پیرې دی بلانکینګ کوي که ورته وایم چې 50 پیرې به څومره ډېر وي اوس دې بس ورته کښېنوو څه کوي ګروپ به 50 ځلې همداسې بلانکینګ چلي. سخته خبره ده که اسانه ده اسانه ده که نه
نو لوپ مو هم استعمال کړه. انټیجر ریډ کول مو هم ویلې، سټرنګ ریډ کول مو هم ویلې. یو اساینمنت تاسو لپاره سوچ پیو زویم چې ماته دوی چې دوا عادتونه راکې ورته انټر اني نمبر هغه کې چې څو ورکه هغه په ویریبل کې ذخیره کی، بیا راته وایي چې انټر سیکنډ نمبر دوم نمبر کنه هغه په ویریبل کې څو کی ذخیره او ماته جمع وکړي بیرته نتیجه راوړي. دا کار پسند پوه شو په قصه خو چې سوال نو دې کې وته کور کې ځان سره یو پروګرام ولیکي په کاغذ باندې ها همداسې یو پروګرام به ولیکي ته به راوړې در سره سبا ته چې وګورم چې څنګه چل کوی شي که نشه کولی بیا به ماته اندازه ولګېږي بیا به سبا ته د خیر په یو نوې ټاپک باندې سره غږېږو. نو لوپ سم ختم شول انپوټ اخیستلم پوه شول چې څنګه کېږي. سخته وکړه دا به راواخلو ښه